څنګه دی اختر څنګه دی؟ اختر خوان نشته، کورونه وړاندې، کلام وړاندې، مختل وړاندې، سبق هرڅه راسه اختره دلته کور په کور غمونه دي، هر خواته ویرونه دي، هر خواته ویرونه دي. څنګه دی اختر څنګه دی؟ اختر نه اختر ډېر غوره خراب دی، مونږ کالي نشته، جمعه نشته، مونږ ورور نشته. مراسه اختره دلته کور په کور غمونه دي، هر خواته ویرونه دي، هر خواته ویرونه دي. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. ستړي مشي جوړ په خیر. اختر دی مبارک شه. مبارک شه. څنګه دی اختر څنګه دی؟ اختر خوان نشته، کورونه وړاندې، کلام وړاندې، مختل وړاندې، سبق هرڅه مراسه اختره دلته کور په کور غمونه دي، هر خواته ویرونه دي، هر خواته ویرونه دي. الله اکبر. هر شي نشته، کورونه هرڅه وړاندې، اختر کې کالي نشته، نه کالي وړاندې، هر شی تر خورو لاندې دي. هر شی تر خاورو لاندې دی. پخوا اختر څنګه و؟ اختر خوان و، نوي کالي وي، هر شی مبارکي وي. اختر اوس نشته، هغه ختم شو. ټول ختم شو. اوس اختر څنګه دی؟ اوس اختر لاله جوړ شو. اوس په دې جوړ شو. کالي پیدا شو ولا کلچې پیدا شو، هر شی پیدا شو. سلام علیکم. جوړ په خیر. سب خیر. اختر مبارک. تاسو عبادتونه مو کوه. څنګه دی اختر څنګه دی؟ ولا نه اختر خدا سي تاسو نه مونږ کله به اختر راته مونږ ټول ماشومان زنانه مونږ پلارانو ورونه دا ټول راته مساق کله خدا سره اختر دی کنه چې مونږ ورونه ټول زنانه دا ټول شهیدان شي. مراسه اختره دلته کور په کور غمونه دي، هر خواته ویرونه دي، هر خواته ویرونه دي. ټولونه مړان شوي دي. ما د کور څخه 15 نفر شهیدان دي، 15 نفر او 13 نفر زخمیان لري. کورونه ټول ویجاړ شوي دي. هر کور کې دا غم دی، یو بس نه زما کور کې غم دی، ټول اګیان غم دی، هم په اطرافو کې هم په داخل کې هم ټول اطرافو کې دا غم دی، په هر کور غم دی. یو معنی ده داسې کورونه دي چې 10 نفر دي او کورونه شهیدان دي، او 8 نفر د یو 2 نفر د هر کورونه شهیدان دي. زما د کور څخه 15 نفر شهیدان دي. دا اختر دی تاسو بس پرایم مداغه اخری کام شیدانی کرد. سړی مشه اختر دی مبارک په خیر. سچ شه دی؟ څنګه دی اختر څنګه دی؟ اختر نه اختر ډېر غوره خراب دی، مونږ کالي نشته، جمعه نشته، مونږ ورور نشته. مراسه اختره دلته کور په کور غمونه دي، هر خواته ویرونه دي، هر خواته ویرونه دي. الله مشر ورور دی او که کشر؟ مشر زمانه مشر ستاسو مشر ورور. د اختر په ورځ مشر ورور څه شي درکوله؟ د اختر مبارکي مې کوله، پیسې درکولې د اختر مبارکي. پیسې درکوله. اوس څوک نشته چې د اختر پیسې در. څوک نشته چې د اختر څو نفر څه د کور شهیدان؟ مونږ د کور نه یو نفر شهید شو، او څو نفر د تره زامن؟ تر زمان 12 نفره شهید. 11 د تره زامن شهید. ټول کله مې تقریبا 30 تنه شهیدان شو. 40 تنه نسیس په کلی کې شهیدان. اوس چې زه د اختر میله درکمه ما ته په ورور وایه ها؟ دا د ورور په ځای باندې د اختر میله زه درکړم. سمه ده؟ اوس صحیح شو؟ ها؟ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت
دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا